دغه ناسته چې د قرآن عظیم الشان د ترجمې او تفسیر په لیدو لپاره په ولایت مقام کې رابلل شوی و، پکې د پکتیا مرستیال والي وویل چې پکتیا کې به په شپږو بېلابېلو مراکزو کې د راتلونکي رمضان مبارک په احترام د قرآن کریم ترجمه او تفسیر پیل شي، چې پر وینا د دغو ترجمو د تعقیب او ښه پرمختللو لپاره به بېلابېلې کمیټې جوړې شي، څو په ټولو مراکزو کې په پراخه کچه کسان ګډون وکړي او په ښه ډول سره پر مخ یوړل شي. قبل الوقت به موږ درځو یا به ترجمه په وخت کې درځو، عملته به په هر خواندني ده، که استخبارات دي، که قلي ده، که کنډک ده، یوه کمیټه به ته جوړ کړو د خپل ځان په اطمینان په خاطر چې تاسو به په مسؤلیت او پراس کې به قومندان او رئیس استخبارات او د قلي قومندان د خپل قومندان دا به وټاکو چې تاسو به د دې څارنه کوئ او باید کسان هم کم نشي، زیات پیسې کم نه. د پکتیا د حج او اوقافو ریاست مسؤلین وایي چې د قرآن عظیم الشان ترجمه د امیرالمؤمنین شیخ صاحب په لارښوونه د دوی د اړوند وزارت په هدایت پیلیږي. د امیرالمؤمنین صاحب د حکم په اساس او د وزارت حج او اوقافو د حکم په فرموده او د ولایت مقام د همغږي او د ارشاد حج او اوقافو د ریاست له طریقه په شپږو نظامي مراکزو کې به د شیوخ اعظامو د هفتې ورځې نه ترجمه شروع کیږي او د 15 د رمضان پورې. د یادول ده چې تیر کال هم د پکتیا په یادو شپږو مراکزو کې د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمې د ګڼ شمېر هیوادوالو په ګډون کې ترسره شوې.